سلامونه او نیکې هیلې الله تعالی دې روغ او صحتمند اوسئ. تاسو د دوهمه برخه د پښتو زده کړې یاګانو ته ښه راغلاست وایم. څرنګه چې تاسو په لومړۍ برخه کې ولیدل موږ زده کوونکو سره د دغه پښتو یاګانو شکل یعنې د دوی شکل سره خوانده او غږونو لپاره بېلابېل فعالیتونه کار وکړل. اوس دغه ویډیو کې موږ تاسو اصلي یا عمده تمرکز دا ده چې زده کوونکي سره هم کولی شي دغه تورو املا باندې حاکم شي. اما مخکې له دې چې موږ تاسو لاړ شو خپل اصلي یا عمده فعالیت ته ښه ده چې هغوی ته یو انګیزشي فعالیت ښکاره کړو یا ورسره وکړو تر څو هغوی څخه عنوان هم واخلو او هغوی ته درس هم معرفي شي. نور د دغه کار لپاره ډېر ښه وسیله یا شی چې ده زموږ فلش کارتونه دي. څرنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ د فلش کارتو کې یو انځور نوم د هغه انځور او دغه یاګانو کلمه لیکل شوې ده. ولې موږ تاسو د فلش کارتونو ګټه واخلو څرنګه چې ما مخکې ویلې ښه والی دا ده چې لومړی زده کوونکي هغه مخکینی درس هم تکراریږي او بل دا ده چې نیمه تورو سره چې د خواته دي دو سره هم بلدیږي یعنې مخکې دغه تورو لیکل نیمه حالت سره هم بلدیږي. دغه انځورونه موږ زده کوونکو ته ښکاره کوو هغوی څخه هیله کوو چې دغه انځور کې څه ویني. کله چې هغوی ځواب راکړه موږ دغه تختې پر سر هم په منظم برخو ویشو یا نصب کوو. پس له هغه زده کوونکو ته وضاحت ورکړو چې نن ورځ درس زموږ او تاسو د بیا دغو تورو املا په هکله ده. دغسې زده کوونکي دغه درس سره بیا بلد کېږي. د بېلګې په توګه مثلا زه زده کوونکو ته ښکاره کوم چې دغه تصویر کې چې شی ګوري هغه ماته وایي چې زه زمری انځور ګورم. بخی زمری انځور ګورم. زه ورته وایم شاباس آفرین. بیا زمری انځور تختې پر سر لیکم داسې یا هم نصب کومه او ورته وایم چې سمه ده. بیا هم داسې دا فعالیت ادامه ورکوم بل زده کوونکي څخه هیله کوم. بیا ورته وایم چې څه ګوري هغوی دې کې ډوډۍ ګورم استاده. بیا ورته وایم شاباس. بیا هم دلته تختې په سر نصب کومه او همداسې تر آخره یې څه کوو ادامه ورکوو. په دغه توګه زده کوونکي دغه درس سره معرفي کېږي. نو د دې لپاره چې دغه عنوان ډېر ورکوچی ده ما دغه یاګانې په انفرادي ډول تختې پر سر هم ولیکي تر څو واضحا تاسو ته د لیدلو ور وسي. او که چېرته تاسو هم غټ ده او زده کوونکو ته دغه یاګانو عنوان چې ورکوچی د تختې پر سر هغو ته نه معلومېږي ښه ده چې تاسو همداسې یاګانې تختې باندې نصب کړئ یا هم ولیکئ. په دغه توګه زده کوونکي دغه درس سره بلدیږي. قدرمن ښوونکو اوس د دې لپاره چې زده کوونکي د دغو تورو املا سره په بشپړه توګه بلد شي ښه ده چې موږ تاسو لومړی هر توری هغو ته ډېر ورو تختې باندې کار وکړو او زده کوونکو څخه هیله وکړو تر څو زموږ لاس ته وګورئ چې مسیر د حرکت زموږ لاس څرنګه ده او وګورئ چې موږ د دغه لیکلو کې توری د کوم ځای نه پیل کوو او چېرته ختمیږي. د بېلګې په توګه مثلا لومړی موږ نرمه یا زده کوونکو ته لیکو او هغوی ته وایو چې وګورئ لومړی چې موږ توری کوم ځای نه پیل کېږي. لومړی سر البته دغسې ده داسې یو کنجک باندې ده. د مایع نیولو لپاره چې یو کنجک استفاده کېږي داسې ده. بیا داسې یو خطک ده. بیا داسې یو حلقه لري. دا شوه نرمه یا. همداسې ادامه ورکړو نور لپاره مثلا د امریې یا همزداره یا لپاره عین شکل ده. نرمه یا غوندې ده. توپیر تنها څه ده چې یو همزږکه دلته لري. بله چې ده لکه اداره یا هغه هم عین شی ده. صرف دغلته یې لکه څه کېږي کش کېږي داسې. دوه آخره نور چې دي بله څرګنده یا ده. څرګنده یا هم همداسې کنجک غوندې ده. راځو دلته بیا کش کوو بیا کاسه ورکوو بیا دلته څه ورکوو صرف دوه دانې نقطې څنګ په څنګ او په آخر کې اوږده یا هم عین شی نرمه یا غوندې ده. حرکت یې همداسې دلته راځو کنجک غوندې بیا کشوو بیا خانه ورکوو دلته دوه نقطې لاندې په لاندې ورکوو. په دغه شکل زده کوونکي د دغو تورو مسیر د حرکت همګوري او املا سره لږ ذره اشنا کېږي. اوس د دې لپاره چې وګورو آیا هغوی د کار د دغو تورو املا زده کړې که نه هغوی ته وایي چې دغه تورې خپل په کتابچې کې چک کړي ولیکي. په دغه وخت کې موږ هغوی کار نظارت کوو که سمې لیکل تشویقوي او که چېرته ستونزه درلوده ډېر په مهرباني ورسره مرسته کوو. اوس پس له دې چې زده کوونکي انفرادي شکل د دغو تورې بلد شول هغوی ته وصل شکل د دغو تورو زده کوو. د وصل لپاره چې ده معمولا دغه نرمه یا سره چې همزداره او لکه‌داره یا ده دا په آخر کې راځي
دوی رو معمولا یو شکل لري، یعنې دغسې وصل لپاره دلته یو خط اوسي، یو خط همداسې افقي په شکل اوسي، بیا همداسې تاویږي او بیا یې دغسې، او همزې لپاره عین شکل ده، داسې یو خط ده بیا یې تاویږي، صرف دلته همزه لري، دې لپاره عین شکل ده، صرف لکۍ لري دلته. خو توپیر دغه څرګنده او اوږدې یا کې ده. دوی رو منځ د کلمو کې سر کې هم راځي او آخر کې. که چېرته دغه څرګنده یا په سر کې راشي د دې شکل دغسې کېږي، دغه ځای نه یعنې یوه رکوچی ده تقریبا بې غوندې، خو بیا لاندې دوه څه شی لري نقطې غوندې. که په سر کې راشي که په منځ کې راشي هم دا شکل ده، او که په آخر کې راشي عین شکل بیا نیسي. دلته یې دوه نقطې ورکوو او دا اوږده یاد چې ده عین شکل که چېرته منځ کې راشي داسې دوه نقطې لاندې نیسي، اما که چېرته آخر کې راشي داسې یو هغه خط کش کوو کتابچې په اندازې، بیا یې داسې کاسه ورکوو، دوه نقطې ورکوو. اوس د دې لپاره چې زده کوونکو ذهن کې لا نور هم ښه کېني او کلمو کې بلد شي چې موږ دا سره رقم لیکو، یا څو مثال هم تختې پر سر ورکړئ. مثلا د نرمه یا لپاره موږ کولی شو د زده کوونکي کلمه ولیکو. دلته آخر کې څه ده؟ یا ده. په دغه شکل زده کوونکي د دغو کلمو سره د دغو تورو سره په کلمو کې هم بلد کېږي. قدرمن ښوونکو، اوس د دې لپاره ډاډمن شو چې آیا زموږ زده کوونکي دغه نیمه حالت د بېلابېل یاګانو په کلمو کې بلد شوي که نه، او نیمه حالت یې په بشپړه توګه زده کړی که نه ده. کله چې موږ یو جدول ورکړو زده کوونکو ته، یو خوا د جدول هغه تورې کلمې ولیکو چې په هغه کې دغه یاګانې راغلي دي، او بل خوا د جدول موږ خالي پرېږدو. بیا زده کوونکو څخه هیله کوو هغه خوا د جدول کې چې کلمې ګوري په هغه کلمو کې یاګانې څه شی کړي موږ ته نښه کړي. پس له دې چې نښه کړې بیا د خوا چېرته چې خالي ده هلته یې ولیکي هماغه نیمه حالت. په دغه رقم هغوی هم دغه مهارت د پیدا کول د نیمه یاګانو هم تقویتېږي، هم مهارت د لیکلو د نیمه یاګانو. څرنګه مثلا زده کوونکی شاید ماته وایي چې دغلته استاد د هګۍ آخر کې دغلته نیمه یا ده، بیا زه ورته وایم شاباس آفرین، اوس دې چې نیمه یا پیدا کړه اوس یې ولیکه څه رقم په شکل ده، هغه ماته حتما لیکي استاد شکل دغسې ده. که چېرته زده کوونکو دغه فعالیت په بشپړه توګه ترسره کړه نو ورته شاباسي ورکوو او آفریني ورکوو. که چېرته یې ستونزه درلوده نو هغه چېرته چې ستونزې لري ډېر په مهرباني ورسره مرسته کوو. او که چېرته تاسو سره امکانات شته دي نو ښه ده چې دغه A4 ورق کې دغه ټول جدول تاسو تنظیم کړئ، هر زده کوونکي ته یې ورکړئ. پس له هغه چې فعالیت یې خلاص کړ تاسو ورق یې واخلئ او په همدغه وخت کې او د دوی کار ارزیابي کړئ چې دوی تر کوم حده موفق دي ښه کولی شي. او که چېرته ورق یې نه اوسي بیا هم کوم خبر نه ده، همداسې تختې په سر زده کوونکي وغواړئ او دا فعالیت ورسره وکړئ. قدرمن ښوونکو، په پای کې د دغه لپاره ډاډمن شو چې آیا زموږ زده کوونکي دغه 15 دانې یاګانې په کلمو کې پیژندلې دي که نه، او یا هم صحیح تلفظ کولی شي که نه شي کولی. ښه ده چې موږ یو 20 دانې کلمې چمتو کړو چې په دغه ساده کلمې اوسي، ډېر ښه ده چې په دغه کلمو کې دغه 15 دانې یاګانې راغلي. بیا دغه کلمې موږ تاسو په ورقو باندې ولیکو، یا په ورقو باندې ولیکو، یا هم تاسو کولی شئ زما غوندې فلش کارتو باندې ولیکئ څرنګه چې ما چمتو کړي دي، څرنګه چې تاسو راحت یې. پس له دې مو چې په فلش کارتو یا په ورقو کې ولیکلې، هر 15 زده کوونکي یو ګروپ کړئ. ولې 15 زده کوونکي؟ ځکه 15 دانې موږ تاسو چې لرو یاګانې لرو، او هغوی ته دغه 20 دانې نومونه چې تاسو لیکلي ورکړئ. بیا هغوی ته څخه هیله وکړئ نظر په یا دغه 20 دانې نومونه چې دي دا څه کړي تقسیم بندي کړي، یعنې هر کس باندې 4 دانې نوم څه کېږي راځي. پس له دې چې تقسیم بندي کړل تاسو هغوی څخه هیله وکړئ تر څو یو زده کوونکی راشي تختې پر سر هغه کلمه چې هغه سره د هغه په لوړ آواز وایي او وایي چې دا د کوم یا مربوطېږي. کله چې ځواب موږ ته راکړه که ځواب یې سم و هغه کلمه یې هغوی څخه اخلو او هغه مناسب کټګوري باندې چې کوو نصبوو. که چېرته مشکل درلوده ډېر په مهرباني ورسره چې کوو مرسته کوو. د بېلګې په توګه مثلا یو زده کوونکی راځي ما ته وایي چې استاد ما سره د زده کوونکی کلمه ده او دا کلمه چې ده د نرمه یا مربوطېږي، د نرمه یا تورې پورې اړه لري. بیا زه ورته وایم شاباس آفرین، راشه نور دا اما مناسب ځای کې څه کړه ونښلوه په دغه شکل.
او یا هم بل زده کوونکي ته شانس ورکوو چې راشي هغه سره کلمې ووایي. هغه معمولا موږ تاسو ته وایي چې ما سره د هګۍ کلمه ده. د څه شي کلمه ده؟ هګۍ. زه ورته وایم شاباس آفرین. پس له دې چې موږ ته وویلې بیا ورته وایم چې راشه مناسب ځای کې نصب کړه یا موږ یې ورته نصبوو، فرق نه کوي. په دغه توګه موږ ته معلومیږي چې آیا زموږ زده کوونکي دغه تورو سره په بشپړه توګه اشنا شوي که نه دي شوي، او بل دوی خپل منځ کې هم دا فعالیت کوي او دا سبب د دې ګرځي چې دوی دغه تورو سره لا هم په بشپړه توګه اشنا شي. په آخر کې زه بیا هم خلاصه کوم، نن ورځ زموږ درس د عمده د دغه املا په هکله و، د پښتو یاګانو املا په هکله و. د یاګانو لپاره موږ تاسو بېلابېل فعالیتونه ترسره کړل. مثلا څرنګه چې موږ کولی شو دا ولیکو، څرنګه کولی شو نیمه حالت پیدا کړو، بل آخر په کلمو کې څرنګه موږ کولی شو دا نیمه یاګانې پیدا کړو. هیله مند یم چې دا درس تاسو ته په زړه پورې تمام شوی اوسي. تاسو په لویه الله سپارم، تاسو ته ښه وخت غواړم.